بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معززو دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلمه پر تن وي. مرګلو تیره درسي ورځ موږ ناون شروع کړ. البته ناون کې مو فورمز اف ناون تقریبا او کاینډز اف ناون چې فورمز اف ناون مو په کاینډز اف ناون کې تدریس کړه چې هغې کې موږ مثلا په مختلفو اقسام او ډولونو د اسم باندې خبرې وکړې. اسم مو تعریف کړو د پارټس اف سپیچ له نګانه چې اسم څه ته ویل کېږي او اسم په څو ډوله دی. نو اسم کې مو مثلا پراپر ناون، کمن ناون، میټیریل ناون، ابستراکټ ناون، کلیکټیو ناون او کنکریټ. همداسې کمپاوند ناون بیا هغه چې اوپن کمپاوند ناون، هایفینیټډ کمپاوند ناون او سمپل کمپاوند ناون. په هغې دې ترڅنګ وربل ناون، پوزیسیو ناون او چې هغې کې وربل ناون کې انفینیټي او جرنډ دواړه راتله. هغې باندې مو خبرې وکړې. او سینګولر ناون، پلورل ناون او کاونټیبل ناون، انکاونټیبل ناون دې باندې مو خبرې وکړې. د دوی ځینې مشخصات مو په ډاګه کړه چې د پراپر ناون د کمن ناون سره څه توپیر دی. پراپر ناون څنګه کیږي، مثلا چې ډیفینیټ یا انډیفینیټ آرټیکل معمولا پراپر ناون سره نه کارول کیږي، پلورل ته نه چینج کیږي او فرست لیټر د پراپر ناون به همیشه کیپیټل وي. او داسې کمن ناون د دې برعکس یعنی جمع کیږي او انډیفینیټ یا ډیفینیټ آرټیکل ورسره کارول کیږي. او تر څو چې د جملې په ابتدا کې نه وي راغلی نو هغه به اول حرف کوچنی لیکل کیږي. په دې باندې هم خبرې وکړې. کمپاوند لیټر به کمپاوند ناون باندې هم خبرې وکړې چې جمع کیږي. کله چې جمع کولو ته یا غواړو چې جمع ته چینج کړو نو کوم ابتدا اسم او که اخرنی اسم باید چینج شي. په هر صورت نن یو بله د ناون په برخه کې مهمه موضوع دی. هغه نن به په جنډرز اف ناون، کیسز اف ناون او په اینډینګز اف ناون په دغه درې مواردو باندې خبرې کوو. انشاءالله دا ډېر اړین موضوعات دي او ډېر ضرور دي چې په دې باندې پوه شئ. او اینډینګز اف ناون یا سافکسز دا ډېر مهم دي. موږ په دې باندې خبرې هم کړې دي مخکې، ځکه چې که تاسې ذهن ته راځي نو موږ په پریفکس او سافکس باندې خبرې کړې، یعنی مختاړی، وروستاړی او مختاړی باندې موږ مخکې خبرې کړې دي چې ځینې وخت ابتدا د یو کلمې کې یو حرف یا څو حرف راځي د هغې معنا بدلوي، نو طبعا دا مختاړی وي. او وروستاړی دا چې د کلمې په اخر کې راځي د ګرامر په لحاظ باندې د هغې معنا بدلیږي، یا خو مکمله معنا بدلیږي یا په ګرامري لحاظ دا معنا چې صفت مثلا یا اسم ته بدلیږي یا اسم صفت ته بدلیږي یا فعل اسم ته بدلیږي یا فعل صفت ته بدلیږي یا مثلا یا صفت قید ته بدلیږي. نو دغسې وروستاړي راتلی شي په کلماتو کې. مرګلو نن مهم موضوعات دا دي چې باید نن په جنډرز اف ناون او کیسز اف ناون یا او دې ترڅنګ اخري موضوع چې ډیره مهمه ده اینډینګز اف ناون دي چې تاسو باید وپېژنئ. ځکه ځینې داسې لکه پراپر ناون، کمن او میټیریل دا اسمونه اکثره یا کمپاوند دا ټول پیژندای شي، خو ابستراکټ ناون په نامه چې ما تاسو ته یو اسم وښودو د هغو پیژندنه لږه سخته وي، تر څو چې تاسو نننی درس تعقیب نه کړئ د هغې پیژندنه لږه مشکله وي. نو په دې اساس نن درس د همدې موضوع دپاره ځانګړی شوی چې تاسو اسم وپېژنئ، د هغه حالاتو نه، اسم د هغه سټرکچر او ساختمان د جوړښت د کلمې نه تاسو باید پوه شئ چې دا اسم دی. نو په دې اساس نننی موضوع اینډینګز اف ناون دپاره ترڅنګ د کیسز اف جنډرز ځانګړی شوي. انشاءالله چې د نننی درس په اخر کې به تاسو دقیقا او کاملا پوه شئ چې ناون څه ته ویل کیږي او ناون څنګه وپېژنو. مننه مرګلو، ټولو مرګلو سلامونو ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. نو نن به مرګلو په دې په خاطر چې دغه موضوعات ډېر اړین دي، مهم دي او موږ سره وخت هم نسبتا کم وي، محدود وي، نو د وخت د کموالي او محدودیت له وجې به زه طبعا درس شروع کړم. او که تیر درس کې تاسو څه پوښتنې لرئ طبعا پوښتنې مطرح کوی شئ. تیر موږ پارټس اف سپیچ شروع کړی دی، په پارټس اف سپیچ کې مو ناون شروع کړی دی، په ناون کې کاینډز اف ناون باندې موږ خبرې کړي. نن به انشاءالله کیسز، جنډرز او اینډینګز اف ناون باندې خبرې کوو. تاسو البته محمد ګرانه ویلي سلام سر زه دې اډ نه کړم، یعنی مطلب هدف دا ده چې اډ مه نه کړم. تاسو البته هدف ممکن واتساپ ته وي چې اډ دې نه کړم. په هر صورت زه به لینک در ولیږم او واتساپ ته به دې اډ کړمه ګرانه، مشکل نشته. او فیسبوک کې متاسفانه ډېرو مرګلو فرینډ ریکویسټونه رالیږلي، ډېره مننه. خو له بده مرغه چې
هغې کې مغه تعداد پوره شوی دی نو نور ګنجایش د هغې نشته. خو خیر موقع سره وعلیکم السلام عادل صاحب ژوند خوشحال اوسئ. ښه مرګلو نننی درس ډېر اړین دی او مهم دی نو دې په خاطر زه به کمره واړوم تختې ته او باقي خبرې به د تختې شاته البته وکړو. دا درس ډېر مهم دی ځکه endings of noun لږ تقریبا ډېر هم دي او مهم هم دي نو په دې اساس وبغواړم چې ډېر وخت هغه درس ته ورکړم نسبت خبرو ته. نو نوره خبرې به بیا هلته تختې سره کوو انشاءالله. زه به د کمره واړوم. فکر کوم چې مرګلو نن تاریخ 9 د نوفمبر یا 11 میاشتې 9 تاریخ دی د 2019 کال او نن به په اول به په genders of noun چې ودرېږه د هغه لږ خیره دی د مشکل هم دغسې وي چې کله کله دغه هغه خیره ښیي. نو انشاءالله چې تصویر به لږ داسې پرېږدو چې صاف شي. په هر صورت مرګلو نن په genders of noun باندې خبرې کوو. موږ په noun کې یا تر اوسه یو موږ په kinds of noun باندې خبرې کړې دي. اوس genders یا جنسیت د noun باندې خبرې کوو. مرګلو جندر تاسې به د جندر نوم طبعا اورېدلی وي چې جندر اصطلاح د ښځې او نر دپاره کارول کیږي. نو تاسې به جندر چې انګلیسي کې جندر ورته وایي موږ جندر لکه جندر کلمه نو طبعا تاسې اورېدلې. جندرز اصلا په یو ډېر کم تفاوت سره د SEX یا SEX یعنی سکس په معنا هم راځي خو ډېر کم تفاوت سره ځکه چې اصلا دغه SEX یا سکس هغه غړی د ښځې او یا نر چې د هغې غړي په سبب باندې موږ یو چاته د نر یا د ښځې نسبت کوی شو هغې ته سکس ویل کیږي. ول دا اکثره نو په دې اساس هغه بیولوژیکي جوړښت یو ښځې یو نر ته ویل کیږي. هغه بیولوژیکي جوړښت پر اساس باندې یو چاته چې موږ د ښځې او نر نسبت کوی شو هغه سکس دی. خو یو په ټولنه کې د یو چا د ایډنټیټي یا د شناخت په خاطر چې موږ کومه موارد کوو هغې ته جندر وایي. ډېر کم کني اصلا جندرز او سکس دواړه د جنس دپاره کارول کیږي جنسیت مثلا تقریبا. خو مقصد دومره په همدغه توپیر سره چې موږ کوی شو چې البته سکس چینج کو خو موږ نشو کوی چې جندر چینج کو. سکس چینجبل دی ځکه چې دغه بیولوژیکي جوړښت د یو نر او ښځې دی. نو دغه بیولوژیکي جوړښت د ښځې او نر کې تغیرات تحولات کیږي او خلک یې راولي او راوستي دي. نو په دې اساس باندې سکس چینجبل وي ځکه چې دغه هغه غړی چې د هغې په واسطه تشخیص د ښځې نر کیږي نو هغې ته ویل کیږي نسبت کیږي نو سکس. البته جندر هغه په ټولنه کې یو د البته ایډنټیټي دپاره جنسیت کارول کیږي چې هغې ته جندر وایي. نو په دومره توپیر سره زه به اوس ووایم چې جندر نه پوهېږم چې دا ولې ده ښه جندر. نو اوس به زه genders of noun چې وایم چې genders of noun نه به موږ هدف دلته دا وي چې دا جندر نر دی که ښځه دی د دې په خاطر یعنی میل یا فیمیل په خاطر دغسې جندر. نو موږ جندر د انګلیسي د ګرامر له اړخه په 4 قسمه ویشو. یو جندر کلمه چې کله موږ کاروو زموږ هدف به یا جندر د ماسکولین وي او یا فیمینین جندر وي.
او یا به کمن جندر وي او یا به نیټر جندر وي. اصلا په عادي انګلیسي کې موږ د نر دپاره میل او د ښځې دپاره فیمیل کلمه کاروو. خو کله چې ګرامر په اصطلاح یا د ګرامر په هغې کې موږ وایو نو بیا میل دپاره مسکیولین او فیمیل دپاره فیمینین کلمه کاروو. نو په دې اساس زه به تاسو ته اوس د ګرامر په اصطلاح کې ماسکیولین کلمه وکاروم. ماسکیولین وبخیر چې دغه مرکر به زه بل طرف ته چینج کړم. ماسکیولین نو موږ یو ماسکیولین جنډر لرو مرګلو په ناون کې، یو فیمینین د فیمیل دپاره یا د ښځې دپاره فیمیل. خو موږ فیمینین لکه هغې اصطلاح کې چې کله ګرامري لغات وایو نو فیمینین به وایو. نو masculine gender of noun, feminine gender of noun او بل common gender of noun. common یعنی عام. موږ common noun هم ویلی دی نو common اصطلاح سره بلد یو. او اخر کې neuter. نو دا څلور قسمه د ناون پر اساس موږ د څلور قسمه جندر لرو: masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender. دا څلور قسمه جندر موږ سره د اسم پر اساس باندې وجود لري او دا شته. نو اوس باید دا عادي درته غږ چې دا masculine gender چې شته ویل کېږي او feminine او common gender او neuter gender. ښه مرګلو masculine genders داغه masculine genders هغه جندر ته ویل کېږي چې فقط و فقط د نر دپاره کارول کېږي. ښه masculine genders now the nouns refer to male is called masculine gender. هغه اسمونه چې هغه د میلز یا د نرانو دپاره کارول کېږي هغه جندر ته masculine gender وایي. یعنی هغه اسم چې د هغې نه د نر دپاره کارول کېږي یا جنسیت نر جنسیت ورڅخه ثابتېږي هغې ته masculine gender وایي. masculine gender. نو مثلا که زه ووایم چې یو اسم ووایم boy، صحیح، B-O-Y. ښه وبخښئ نه پوهېږم چې دلته ستونزه څه ده، د ځینې ځای کې بیا مرکر لیکل نه کوي. فکر کوم چې دغه هغه خوشت دی نو په دې اساس وجه همدا کیدای شي. ښه نو ځکه وایم چې boy یا B-O-Y، صحیح، B-O-Y. نو دا په دې اساس B-O-Y هلک ته کارول کېږي، دا اسم دی. خو دا چې دی دا جندر له نګاه دا اس اول خو kinds of noun کې موږ وایو چې B-O-Y boy دا مثلا ناون دی. په ناون کې دا مکمن ناون مثلا ویلی شو او سینګلر ناون هم ورته ویلی شو، همداسې دې ته ابستراکټ ناون هم ویلی شو. خو په دا که چېرته د جنډر له نګاه نه موږ مقایسه کړو دې ته masculine gender of noun وایي. ولې ځکه چې boy اصلا د هلک یا د نر دپاره کارول کېږي، ښځې یا د دپاره نه کارول کېږي. نو موږ ځکه وایو چې دا masculine gender دی. نو boy کلمه یا اصطلاح دا د masculine gender دپاره کارول کېږي. وبخښئ ملګرو چې دغه تخته فکر کوم چې هغه دی دغه تخته پاک البته خوش دی فکر کوم. نو په دې اساس باندې دا زه دا هغې کوم ځکه دلته لیکل نه کېږي، د لیکلي په همدا وجه نه کېږي چې دا خوش دی. نو انشاءالله چې اوس به صحیح شوی وي. نو په دې اساس مرګلو زه وایم که زه وایم چې boy نو دا معنی چې دا جندر د هغه دپاره کوي، دا masculine gender دی یا دغه جنسیت دی دغه اسم چې boy یو اسم دی یو ناون دی دا masculine دی. ښه نو دغته ځکه ولې د لیکل Saddam وایي چې sir we can't see your handwriting properly
Okay, so number, let me check it out. It is just because of the camera. ښه الله دې وکړي چې نسبتا صحیح شوی ملګرو دغه ښه اوس فکر کوم چې صحیح شو. ښه نو د بوی یا مثلا موږ وایو که چېرته وایو چې مین که نه موږ مین سړي ته وایو نو مین سړي دپاره کارول کېږي MAN مین. نو مین اصلا دا اسم دی ناون دی. ناون کې که چېرته جنډر ته واچوو دې ته ویلی شو دا مسکولین جنډر دی. مسکولین جنډر یعنی مین ځکه مسکولین جنډر ورته ویل کېږي چې دا د نر دپاره دا اصطلاح کارول کېږي. مین دا د نر دپاره کارول کېږي ځکه همدا وجه دی که تاسې پروناونس ویلی وي موږ وایو چې he is a boy, he is a man. نو دې دپاره he کلمه استعمالوو ځکه چې دغه ناون بوی یا مین چې دی دا مسکولین جنډر دی دا همیشه د نر دپاره دا اسم کارول کېږي. Boy is a noun, but according to the gender of noun, it is masculine gender of noun. It is used for male. نو boy کلمه داسې دی چې males یا کوم جنډر هغه جنډر چې هغه د میلز یا د نرانو دپاره کارول کېږي هغې ته مسکولین جنډر وایي. برعکس که چېرته فیمینین جنډر ته راشمه فیمینین جنډر هغه ته چې هغه فیمیلز دپاره کارول کېږي یعنی د اوناس یا د ښځو طبقې دپاره کله چې کارول کېږي هغې ته فیمیلز دپاره کوم جنډر چې وکارول شي هغې ته فیمینین جنډر وایي. فیمینین جنډر مثلا که بوی په ځای زه ووایم چې ګرل صحیح جینۍ نو د ګرل ناون دی خو د جنډر له نګانه د فیمینین جنډر اف ناون دی ځکه موږ هی بیا نه وایو موږ وایو شي از ا ګرل. که چېرته مین موږ فیمینین کو نو دا وامن دی. وامن یعنی ښځه. نو مطلب دا چې وامن یعنی ښځه دا همیشه وامن کلمه دا د اوناس طبقې یا د ښځو طبقې دپاره کارول کېږي نو موږ به همیشه وایو چې شي از ا وومن نشو ویلی چې هی از ا وومن ځکه وومن چې دی د فیمینین جنډر دی نو پکار دی چې د فیمیلز دپاره د هی په ځای د شي ضمیر وکارول شي. نو موږ وایو چې شي از ا ګرل داسې نشو چې هی از ا ګرل نو موږ هی په ځای هی از ا بوی ځکه چې بوی مسکولین جنډر دی او شي از ا ګرل ځکه چې ګرل فیمینین جنډر دی نو بیا به د هی په ځای شي کلمه کاروو. دغه اسم د وومن او ګرل دا چې دی دا معمولا فیمینین جنډر دی نو د ښځو دپاره کارول کېږي نه د نر دپاره. برعکس مرګلو کمن جنډر درته وایي چې د دواړو دپاره بوث دا معنی چې دواړو دپاره هغه جنډر چې هغه د دواړو دپاره کارول کېږي میلز د نرانو دپاره او فیمیلز د ښځو دواړو دپاره کارول کېږي. هغه اسم so the noun which is used for both male and female is called common gender. هغه gender common gender یعنی هم جنسیت دپاره چې کارول کېږي. common gender هغه ته ویل کېږي چې یو اسم هم د نر دپاره کارول کېږي هم د ښځې دپاره کارول کېږي. خاص په هی او شي کې فرق کولی شي په اسم کې ته فرق نشي کوی ضمیر نه دا مشخص کوی شي. لکه څنګه که زه دلته ولیکمه مثلا زه دلته ولیکمه چې یا ټیچر لکه څنګه زه ولیکم چې ټیچر استاذ ته وایي استاذ او ټیچر استاذ یې ته هم وایي که دا استاذ که ښځه وي که نر وي په انګلیسي کې ټیچر ورته وایي. he is a teacher she is a teacher. ته په هی شي سره فرق کوی شي چې دا هدف نر استاذ دی که ښځه. he is a teacher it means that the gender is masculine gender. he is a teacher. if I say she is a teacher نو شي په کارونې سره زه پوه شوم چې د استاذه ښځه دی یعنی فیمیل دی.
که زه وایم چې he is a teacher زه د he په کارونې پوهېږم چې د استاز نر دی د ټیچر یا د اسم د ټیچر د اسم نه زه نه پوهېږم ولې د جنډر کمن دی کمن جنډر په دا معنه هغه جنسیت چې د نر او ښځې دواړو دپاره هغه اسم چې د ښځې نر دواړو دپاره کارول کېږي هغې ته کمن جنډر وایي اوس ټیچر یعنی استاز موږ استاز تم ټیچر وایو په انګلیسي کې استاز تم ټیچر وایو معلم تم ټیچر وایو معلم تم ټیچر وایو نو موږ د ټیچر کلمې ته په انګلیسي کې کمن جنډر ځکه وایو چې کمن جنډر هغه جنډر ته وایي چې د ښځې نر دواړو دپاره کارول کېږي نو ټیچر هی از ا ټیچر یا شي از ا ټیچر په دې کې هیڅ فرق نه کوي یا برعکس که د هغې ضد موږ سټوډنټ ووایو شاګرد he is a student she is a student هیڅ فرق نه کوي یا ډرایور he is a driver یا she is a driver نو ځکه د common genders دي common genders of noun په دا معنی teacher is used for both male teacher and female teacher student is used for both for male teacher student for female student because students is a common gender means a noun which is used for both males and females is called common gender of noun. So student, teacher, driver, patient, all of them are common genders, which means that patient, there is a patient. There is a male patient or a female patient. Patient narukhta wa ya marista. صحیح؟ نو دا خبری سره تاسو او بل neuter gender. neuter تقریبا موږ مرګلو په انګلیسي کې نیټر جنډر نه لرو په نورو ژبو کې لرو نیټر جنډر اصلا د نان لیوینګ تھینګز یا نان لیوینګ تھینګز دپاره کارول کېږي نان لیوینګ یعنی دا معنی چې غیر ذی روح چې ساه ونه لري غیر ذی روح په دا معنی ولو که نباتات هم دي نباتات خو ساه لري خو مثلا لکه تیږه لکه مثلا تیږه یا چوکي قلم او دغه دپاره یا دروازه او کړکۍ دپاره دغه نیوټر جنډر وایي دا اصلا جنډر انګلیسي کې دوی جنډر نه لري موږ د دوی مشخص کوی نشو په هی شي په نر ښځه د جنډر له نګاه نه موږ غیر ذی روح یا غیر ذی روح شیان نشو مشخص کوی په انګلیسي کې په پښتو کې مشخص کیږي پښتو کې موږ دروازه ښځه ده او موږ وایو چې کړکۍ ښځه ده موږ وایو چې دیوال بیا نر دی د پښتو له نګاه نه د پښتو د ادبیاتو له نګاه نه که موږ وایو چې پرده ښځه ده که موږ وایو چې تخته ښځه ده که موږ وایو چې قلم نر دی نو په دې اساس لکه د پښتو ادبیاتو پر اساس ښځه نر د غیر ذی روح شیانو تفکیک کیږي او فرق کیږي او مشخص کیږي خو انګلیسي کې غیر ذی روح شیان ښځه نر نه لري دې دپاره موږ د ښځې نر موږ اټ کلمه کاروو مثلا it is a door it is a window مثلا it is a curtain it is a flag it is a rug it is a carpet ټولو د it is a pen it is a pencil ټولو دپاره موږ د اټ کلمه کاروی شو د غیر ذی روح خو پښتو کې بیا داسې نه دی موږ وایو چې دا دیوال دی دا دروازه ده وګوره دا دی د ښځې نر دغه فرق دی دا دروازه ده ځکه دروازه ښځه دی که زه وایم چې دا قلم دی بیا قلم یا دا دیوال دی بیا دی وایم دا دیوال دغسې دا دیوال دی دا نشه دا دروازه دی داسې هم نشم ویلی چې دا دروازه دی ځکه دروازه ښځه دا دروازه ده نو په دې اساس یا په عربي کې هم دغسې دی د غیر ذی روح شیانو مثلا ښځه نر معلومیږي مثال که زه وایم چې اصلا مدتون وخت دپاره مده کلمه هغه مؤنث دی مثلا یا صفتون هم دی عربي ژبې مؤنث او مذکر لري مثلا که زه وایم چې قلم دا مذکر دی اوس قلمون که زه وایم چې بابون دا عربي کې ولو که پښتو کې باب یا دروازه مذکر مؤنث دی برعکس په عربي کې بابون دا مذکر دی مثلا شجره یعنی مثلا ونه یا ونې د پر اوس د مؤنث د شجرتون ځکه د تای تنیس کارول شوی نو په عربي کې دغه شیان لري خو په انګلیسي کې نه لري ټولو دپاره موږ د اټ کلمه کاروو ځینې مواردو کې کانټري یا هیواد چې
غیر زی روح دی. کله کله موږ د کانټري دپاره د مونث یا د شي ضمیر کاروی شو. Afghanistan is my country. I love her. I love her. نو په دې اساس مرګلو دا فقط ما په انسانانو کې ویلې، تاسو موږ په مسکولین جنډر او فیمینین جنډر څنګه چې په انسانانو کې لرو همداسې په حیواناتو یا انیملز کې موږ مسکولین جنډر او فیمینین جنډر لرو. مثلا لکه چرګ، کاک، کاک چرګ ته وایي، چرګ. نو دغه چرګ چې دی دا ولو که مثال دا چې دی د مسکولین جنډر دی، او که چېرته هین دی دې برعکس موږ وایو چرګه، هین، دا چې دی دا فیمینین جنډر دی. نو چرګ، چرګه، کاک، هین، یا پی کاک، پی هین، دغسې مثلا. یا ډاګ مثلا ووایو سپای، سپي دپاره سپای، ډاګ، دا سپای د مذکر دی ځکه مسکولین جنډر دی. همداسې په فیمینین جنډر کې دې دپاره بیچ یا سپای دپاره بیچ کلمه کارول کیږي. نو دغه فیمینین جنډر دی، ډاګ مسکولین جنډر دی. نو دا موږ په حیواناتو کې هم لرو. ښه، دا خو مرګلو د جنډر موضوع دا خلاصه شوه، صحیح دی. اوس به زه ځمه خبرې به کومه چې ښه طالب جان منګل صاحب وعلیکم السلام. ښه مرګلو اوس ځمه کیسز باندې د ناون خبرې کوم. دا جنډرز اف ناون خدای دې وکړي چې دې باندې پوه شوي وئ او دا خلاص شو. اوس به زه کیسز اف ناون ته ځمه او بیا به endings of noun باندې خبرې کوو. دا خو به تخته لږه وخوري دا طبعا، بیا به یو دا کار رقم یو منټ د هغه چې وي ګډبډ وي. ښه، اوس په cases of noun باندې خبرې کوو مرګرو. cases of noun. cases تقریبا یو positions of noun چې دغه اسم په کوم حالت کې دی، په کوم پوزیشن کې دی، د اسم موقعیت چیرته دی. صحیح دی. دا به زه لږ cases of noun دا معنی چې دغه ناون موقعیت یا پوزیشن چیرته دی. یعنی ناون موږ په جملې کې چیرته کاروی شو. یعنی ناون په apologies sir, I was less later not on time because I was engaged in something. فیاض پیر صاحب مننه، هر کله راشي مشکل نشته ګرانه. بس اوس هم خیر دی، بیا تاسې تکرار دی تیر شوي درس تکرار هم کتی شي، مشکل نشته. ملګري موږ په جنډرز اف ناون باندې خبرې وکړو. اوس کیسز اف ناون ته داخل شو. کیسز اف ناون په دا معنی چې یو اسم ولو که مهم نه دی که هغه پراپر ناون وي که کمن ناون وي که میټیریل که هر قسم ناون وي، د ناون په جملې کې موقعیت چیرته دی. آیا دا په جملې ابتدا کې، د جملې په وسط کې یا په اخر کې، یا د فاعل په توګه یا د مفعول په توګه کارول شوی دی، په کومه توګه، په کوم حالت کې کارول شوی دی. دا کیسز اف ناون دا موږ ته د اسم موقعیت، د اسم پوزیشن راښیي په یو جملې کې، البته په سنټنس یا یو جملې کې، چې دا څو قسمونه لري. ښه، اول به زه نامینیټیو کیس. نامینیټیو کیس دی مرګلو. یو ته وایي چې نامینیټیو کیس. نامینیټیو کیس دا معنی چې سبجکټیو کیس. سبجکټیو، سبجکټ فاعل ته وایي، سبجکټیو یعنی فاعلي، چې کله د جملې په اول کې، د جملې په اول کې یو اسم راشي هغه نامینیټیو کیس کې وي. دویم subject زد object دی، objective case. nominative case یا subjective case of noun، objective case of noun. دا objective case بیا موږ په دوه قسمه، زه درته اوس بیا شاته کومه. یو ته dative case، dative case of noun، او بل ته accusative case of noun، accusative case of noun. او بل دریم nominative case of noun یا subjective case of noun. objective case of noun بیا په دوه قسمه، dative case of noun، accusative case of noun. بل مرګلو genitive case of noun. genitive case of noun دا معنی چې possessive case. genitive دا معنی چې possessive. genitive case of noun یا possessive case of noun. nominative case، dative case، accusative case، genitive case، vocative case. او بل vocative case of noun. vocative case of noun. ها، nominative case لکه subjective، objective case بیا په dative case او accusative case په دوه، او possessive case یا generative case هغه څه دی. او بل vocative case، vocative case او یو بل vocative case دی. او یو بل اصطلاح
شته خو خیر زه به تاسو ته هغه په اخر کې ابلیټیو کیس په نامه هم یو بل کیس هم دی خو هغه دومره معمول نه دی دا به زه تاسو ته وښیم. ښه اول مرګلو راځم دغه نومینیټیو کیس ته. کله چې یو ناون په سبجیکټ کې راشي، یو اسم یې د سبجیکټ په توګه وکارول شي، یعنی د جملې په سر کې راشي، دا نومینیټیو کیس اف ناون دی. یعنی په نومینیټیو کیس کې دی، پوزیشن یې په سبجیکټ کې دی، نو ځکه سبجیکټیو کیس یا نومینیټیو کیس موږ ورته وایو. ښه مثلا که زه ووایم یو څوک the students are late، یا ووایم چې حامد is a teacher. حامد is a teacher که تاسو جملې ته کې یو ناون دا هغه دی، دام ناون دی، موږ ناون سره کار لرو مرګلو، بل چیز سره کار نه لرو، دام ناون دی. صحیح دی؟ حامد is a teacher، نو دلته حامد چې دی ناون دی، دام ناون دی. صحیح دی؟ موږ داسې پوهیږو چې دا پراپر ناون دی او دا چې دی دا کمن ناون دی. دام پوهیږو چې دا جنډر کې مثلا masculine gender دی او دا common gender دی. یاري دام پوهیږو چې دا پراپر ناون دی همیشه singular وي او دا singular ناون دی، مثلا countable singular noun. صحیح؟ مثال اره لانیگانه موږ اوس فرق کوای شو د اره لانیگانه. مهمه دا ده اوس دا وایي چې دا په کوم کیس کې دی، دا ناون دا په سبجیکټ په توګه راغلی، په جملې په سر کې راغلی. چې جملې په سر کې ناون راشي دې ته موږ وایو چې نومینیټیو کیس. دغه ناون چې دی دا په نومینیټیو کیس کې دی. سو دیس از دغه حالت نومینیټیو کیس اف ناون وایي. دا ناون کله چې په د سبجیکټ په ځای راشي دغه ته نومینیټیو کیس یا سبجیکټیو کیس. ځکه نو دا هغه دی مرګلو. تاسو اوس په نومینیټیو کیس باندې پوه شئ. نومینیټیو کیس دې ته وایي چې کله یو ناون د سبجیکټ په ځای باندې وکارول شي، د سبجیکټ په توګه وکارول شي، نو تاسو کولی شئ چې هغې دپاره نومینیټیو کیس اف ناون ووایه. نومینیټیو کیس اف ناون دا هغسې دا نومینیټیو کیس کې دی. زه مکمل مرګلو هغه نه کوم چې مکمل تشریح. تاسو په نومینیټیو کیس باندې اوس پوه شوئ، ځکه تاسو پوهیږئ چې سبجیکټ یعنی فاعل د doer of an action دا ولو که دلته doer of an action نه دی خو دا یعنی دلته سبجیکټ په توګه کارول شوی دی. که زه ووایم چې حامد goes to school، حامد learns English، حامد watches TV، که دلته زه وایم چې watches TV نو دغه ځای کې اوس subject doer of an action دی. بیا هم دلته حامد سبجیکټ په ځای دی او یا سبجیکټ دی، نو دغه سبجیکټیو کیس یا نومینیټیو کیس اف ناون ویل کیږي. دا هغسې مرګلو دا دغه نومینیټیو کیس ویلې. ښه اوس راځم دویمې خبرې ته، د دویم قسم کیس د ناون ته چې هغې ته ابجکټیو کیس وایي. ابجکټ دا خو سبجیکټ و. اصلا ډېر وخت څخه متناسب نه دی کړی، ډېره ښه جاني صاحب نړۍ مننه. انشاءالله چې وروسته له درس نه به واتساپ لینک در ولیږم. مننه، مشکل نشته ګرانه. ښه اوس ابجکټ ته راځم مرګلو چې ابجکټ پوه شئ. موږ ابجکټ په دوه ډوله دی اصلا. دا ډېره مهمه خبره ده چې تاسې په دې باندې پوه شئ چې ابجکټ یا مفعول یا د ریسیور اف ان اکشن یا ابجکټ معمولا دا په دوه ډوله دی. صحیح دی؟ نو زه به اول درته ووایم چې ابجکټ په دوه ډوله دی. یو ته ډایرکټ ابجکټ وایي مستقیم، او بل ته انډایرکټ یا غیر مستقیم وایي. صحیح دی؟ ابجکټ په دوه ډوله دی. یو ته ډایرکټ ابجکټ وایي، بل ته انډایرکټ ابجکټ وایي. دا مهمه خبره ده. ډایرکټ ابجکټ یو بله طریقه. ډایرکټ ابجکټ همیشه نان لیوینګ تینګز وي. ښه وبخئ چې دا ځای خوش دی. ښه نان لیوینګ تینګز، نان لیوینګ. د ډایرکټ ابجکټ معمولا نان لیوینګ وي او indirect object دا living things دی. صحیح شو؟ دا living وي. indirect object دا living یا زیروح وي. دا هم خوش دی، نه پوهېږم نن تختفک خوش تو فکر کوم. دا living وي. ښه اوس راځم اصلي خبرې ته. خو دا نه غږېږي. دا living. ښه اوس مرګلو
بیا هم درته وایم object په دوه ډوله ده یو direct object دی یو indirect object دی direct object معمولا non living وي او indirect object چې دی هغه living وي direct and non living وي او indirect object دا چې non living وي دغه موږ dative case وایو دغه موږ dative case وایو دا direct object دا چې کله وي دغه موږ dative case of noun وایو کله چې indirect وي دغه accusative case of noun وایو دغه فرق دی بس خلاص ما درته وویل چې دغه په دوه ډوله دی objective case of noun په دوه ډوله دی یا به dative case وي یا به accusative case وي کله چې د object direct object وي دا به په dative case کې وي کله چې indirect وي دا به په accusative case کې وي اوس درته وایم چې څنګه د یعنی object په دوه قسمه دی ښه تاسو اوس خپله انشاءالله په پوهیږئ چې څنګه زه ووایم چې زه به دلته چیرته جمله ولیکم زه د کمرې کې وګورم چې د لاندې برخې راځي که نه خیر دی لاندې برخه نه راځي ښه مرګلو لاندې برخه نه راځي دا به زه پاک نه کړم ځکه تاسو پاتې ولګېږي زه به دلته دا لیکنه وکړم زه وایم I bought a pen for a bed صحیح اوس I bought a pen for a bed ما د ابید لپاره یو قلم واخیستو که دې جملې ته مطلب پین هم ناون دی او آبجکت هم دی او ابید هم ناون دی او آبجکت هم دی دلته دوه آبجکت دی مفعوله دی صحیح دی I bought a pen ما یو قلم واخیستو د قلم پین آبجکت دی ناون دی او آبجکت هم دی for ابید هم آبجکت دی صحیح دی خو ما ته وایي چې آبجکت چې دوه آبجکت وي د دوه طبعا فرق به لري دا دوه آبجکت دي مثلا I bought a pen چې دی د ډایرکټ آبجکت دی ګوره یو ولې ډایرکټ آبجکت دی ځکه چې نان لیوینګ تینګز دی قلم نه غیر ذی روح شی دی سا نه لري چې سا نه لري ما درته غیر ذی روح یا نان لیوینګ چې وي دغه ډایرکټ آبجکت وایي نو زه وایم چې دا ډایرکټ آبجکت دی صحیح شو او ابید د لیوینګ تینګ دی ما ته چې لیوینګ آبجکت ته هغه لیوینګ چې وي هغه ته انډایرکټ آبجکت وایي انډایرکټ صحیح ښه نو کله ما درته وویل چې آبجکت په دوه ډوله دی یا یو ته ډایرکټ یو ته انډایرکټ د نان لیوینګ تینګز چې وي دا ډایرکټ وي هغه لیوینګ تینګز هغه انډایرکټ وي صحیح دی نو اوس I bought a pen for a bed دا دوه آبجکت دی ما ته وویل چې ناون آبجکټیو کیس کله چې دوه آبجکت وي دغه نان لیوینګ یا ډایرکټ آبجکت دغه به تا په ډیټیو کیس وایي دا په ډیټیو کیس کې دی صحیح شو دا ډیټیو کیس شو او دا چې انډایرکټ دی یا لیوینګ تینګز دغه اکیوزیټیو کیس وایي اکیوزیټیو کیس اف ناون همدومره فرق خدای دې وکړي چې په دا خبره مرګلو پوه شوي وای دا ډیره مهمه خبره وه چې تاسې پوه شئ چې ډیټیو کیس اف ناون اکیوزیټیو کیس اف ناون څه فرق دی آبجکت چې تاسې د ګرامر له نګاه نه وڅېړئ آبجکت په دوه قسمه دی یا ډایرکټ آبجکت او انډایرکټ آبجکت ډایرکټ آبجکت معمولا د غیر ذی روح شیانو دپاره کارول کیږي مثلا زه وایم چې the cow gives people milk یعنې غوا خلکو ته شیدې ورکوي the cow gives people milk چې دی غیر ذی روح شی دی شیدې نه لوي نو دا ډایرکټ آبجکت دی چې ډایرکټ آبجکت دا په ډیټیو کیس کې دی او د پیپل ذی روح اشخاص افراد دغه ذی روح دي نو دا انډایرکټ آبجکت شو دا لیوینګ تینګز انډایرکټ نو چې انډایرکټ شو دا اکیوزیټیو کیس کې شو نو موږ وایو چې دا اکیوزیټیو کیس اف ناون تاسې داسې په میلیونو مثالونه لیکای شئ مهمه خبره دا وه چې تاسې پوه شئ چې ډایرکټ آبجکت ډایرکټ انډایرکټ دی او ډایرکټ آبجکت ته همیشه مو ګرامیټیکلي ډیټیو کیس کې به وي او انډایرکټ هغه لیوینګ تینګز دپاره کارول کېږي هغه به په اکیوزیټیو کیس کې وي ښه دا مهمه خبره وه دا خلاصه شو انشاءالله چې په دې به پوه شوي وئ مرګلو دا مهمه خبره وه زه به اوس دا پاک کړم ښه او لاړ به شمه دغه بلې برخې ته چې اوس خو تاسې په د ډیټیو کیس اکیوزیټیو کیس په دا باندې پوه شوئ دا لږ پیچیده وه ښه او اوس به راسمه جنریټیو کیس یا پوزیسیو کیس ته ما تاسو ته پوزیسیو ناون هم وویلی
possessive noun هغه ته ویل کیږي چې apostrophe s یا s apostrophe د جمع یا singular possessive یا plural possessive s وخوري یا of کلمه د غیر non living things لپاره of کلمه the leg of the chair the leg of the table نو کله د of کلمه یا د possessive s دغه شیان چې وخوري دا معمولا د پوزیشن ښیي یا ملکیت ښیي یا مالکیت ښیي یا ownership membership relationship دا شیان ښیي نو دا په جنیټیو کیس کې وي که زه دغسې ووایم صحیح شو اوس درته مثلا زه ووایم چې this is Bilal's pen this is Bilal's pen وګوره دغه بلال دلته چې دی ناون دی خو د ناون اس پوزیسیو اس خوړلی دی نو دغه ناون ته موږ وایو چې دا په کوم کیس کې دی دا په پوزیسیو کیس یا جنیټیو کیس کې دی دا ناون په پوزیسیو کیس یا جنیټیو کیس کې دی ځکه ولې چې دغه پوزیشن ده ښیي بلالز پن د بلال قلم دغه په دې پورې اړوند شو نو کله چې یو اسم پوزیشن یا ownership یا membership یا relationship دغسې موارد وښیي نو موږ هغې ته ویلی شو چې دغه ناون په پوزیسیو کیس کې دی ولې چې پوزیسیو ایس یې خوړلی دی نو کله چې موږ وایو چې this is Ahmad's brother یا he is Ahmad's brother یا she is Ahmad's mother نو تاسې کولی شئ چې she is Ahmad's mother she is Bilal's mother she is Shakir's sister نو تاسې کولی شئ د شاکرز د پوزیسیو اسونه چې خوړلی دي دغه ناون ته تاسې پوزیسیو کیس اف ناون یا جنریټیو کیس اف ناون ووایئ صحیح دی ښه اخري وکیټیو ندایي حالت د مرګلو د غږ دپاره کارول کېږي چاته یو غږ کوي مثلا یو چاته چې غږ کوي اکسکلیمیشن مارک معمولا دا کې ځینو ځای کې اکسکلیمیشن مارک کارول کېږي یو چاته غږ کوي که زه ووایم چې مثلا بلال داسې غږ وکړم دلته کومه بلال come here دلته راشه صحیح شو یا مثلا که دام داسې کم come here دام غږ دی یا ووایم چې بلال مثلا دلته کما واچومه د کما د تخته سم کار نه کي come here که همداسې دلته واچومه نو دا په اصطلاح دا معنی چې دا بلال دغته غږ شوی دی دا اکسکلیمیشن مارک هم دې دپاره کارول شوی دی چې دا انټرجیکشن دی که نه ګرامیټیکلی نو دغته انټرجیکشن اکسکلیمیشن مارک چې کله انټرجیکشن حالت کې وي دې ته وکیټیو کیس وایي وکیټیو چې غږ ورته شوی دی ووکل وکیټیو لکه تاسې غږ ورته شوی دی یو چاته چې غږ وکړي هغه ناون بیا وکیټیو کیس کې راځي دا په انټرجیکشن کې انشاءالله موږ به وایو په رایټینګ کې موږ دغه اکسکلیمیشن مارک ویلی دی چې اکسکلیمیشن مارک چیرته کارول کېږي هغه چیرته چې یو چاته غږ وشي ښه نو هغه حالت کې یا تعجب حالتونو کې موږ هغه ویلی دی چې کوم وخت اکسکلیمیشن کارول کېږي یو یې همدا ده چې چاته غږ وشي لکه انټرجیکشن کې انشاءالله پارټس اف سپیچ اخري برخه انټرجیکشن که موږ چیرته ویلی هغلته به انټرجیکشن کې بیا وایو چې دغه اکسکلیمیشن مارک چیرته کارول کېږي دې ته دغه ناون چې دی دا وکیټیو کیس دلته په وکیټیو کیس کې راځي ښه اوس مرګلو ډېر مهم درس ته داخلیږم هغه اوس به اصلي مهم ټکو ته داخل شو دا خو ډېر مهم درس و داسې نه دی چې دا مهم نه و خو اصلي درس به اوس وي چې دې سره به ناون ختمیږي دلته مشکل د تختې کې داسې دی چې دغه فکر کومه د تخته پاک خوش دی که څنګه د تخته لږه بیا لیکل نه پکېږي ښه په هر صورت مرګلو اوس چې شته راځم اوس په هغه باندې خبرې کوو endings of noun kinds of noun forms of noun cases of noun genders of noun دا مو اوس endings of noun ته راځو یا suffixes of noun صحیح شو endings زه به دا مرکر چینج کم یو بل مرکر را واخلم endings یا suffixes یا وروستاړي پښتو کې موږ ته یې وروستاړي suffixes of noun د اسم وروستاړي
وروستاړي دا معنی چې د اسم په اخر کې کارول کیږي. مرګلو دغه ځای ته به اوس ډېر په غور سره فکر وکړئ. دا ډېر مهم ټکی خبرې وشروع کیږي. دا معنی چې موږ ناون څنګه وپیژنو. یعنی اوس دا ډیر مهم دی چې تاسې وګورئ یو کلمې ته اتوماتي وپیژنئ چې دا ناون دی. بلال یا نوم یا مثلا تام یا خالد یا افغانستان یا پاکستان دا خو هغه اسمونه دي چې اکثره پراپر ناونز دي ټولې پیژنئ چې دا اسمونه دي. صحیح دی. مثلا که بوی یا ګرل یا ډور یا وال یا مثلا فلاگ یا ټلیفون یا ډسټر یا بلیک بورډ وایټ بورډ دغه ټولو نه سړی پوهیږي چې دا ناون دی. دا ډېرې عادي خبرې دي. یا چیر یا پین پنسل ټوله پوهیږي چې دا ناون دی. دې په باره کې یا سکای ارث ډاګ کیټ دغه شیان دي چې دغه نه ټول پوهیږي. دې کې کومه ستونزه نشته چې سړی وپېژني چې دا یا ناون دی که نه دی. دې کې موږ ته ناون کې مشکل نشته. خو ابسترکټ ناون په نامه ما یو ناون درته ویلی و چې هغه کې بیا لږ مشکل وي چې سړی پوه شي چې دا ناون دی که نه دی. راشئ اوس درته قاعدې ښیم چې تاسې به ناون څنګه پیژنئ او څنګه به یې جوړوئ. ښه، اوله مهمه خبره دا دی، اوله مهمه خبره جرنډ په نامه یا وربل ناون په نامه تاسو ته ما وویلی چې کله ING اول کله چې ING ورب وخوري د ING به ورب خوري. کله چې ورب ING وخوري او د ناون په څیر فنکشن وکړي. داسې نه چې دلته to be is MR راغلی وي یعنې present continuous tense وي، یا was were راغلی وي یعنې past continuous tense وي، یا be راغلی وي یعنې future continuous tense وي، یا been راغلی وي چې present perfect past perfect یا future perfect continuous tense ونه وي. داسې نه، بغیر د is MR was were be been څخه که چېرته ING ورب خوړلی وه نو او د ناون په څیر یې عمل وکړو پوه شه چې دا ناون دی. دا ناون دی ځکه دغه جرنډ وایي یا وربل ناون یا جرنډ. دا ما تاسو ته ویلي و نو دا به تاسو شي چې دا ناون دی. مثلا speaking learning watching playing teaching reading making sleeping دا ټوله ناون کېدای شي. دا عمومي قاعده کله چې بغیر د to be وربونو نه ورب ING خوړلی وه د ناون په څیر فنکشن دا جرن یا وربل ناون دی. دغه وربل ناون وایي. ما درته په ناون کې وربل ناون په نامه ویلی و. صحیح شو. مثلا playing cricket is interesting. I love playing cricket. I love playing cricket. I don't like playing. نو دا ټول حالتونو کې دا ناون په توګه کارول کیږي. او یا بل infinitive بل به ناون په صفت infinitive to plus base form of verb to speak. To play is interesting. To play is good for your health. نو دا غسیم کوای شو. دا هغه وه. دویمه قاعده مرګلو ورب ته چې کله ER ورشي د ER دا ناون جوړوي. دا مخکې ما درته ویلي وو. کله چې ورب ته ER ور واچوي دا به ناون وي. تاسې چې ER یې اخر کې و د ER ته لرې کوئ. د ER ته لرې کوئ. که د ER ته لرې کړو ورب پاتې شو نو پوه شه چې دغه خپله ER سره دا ناون دی. مثلا speak صحیح speak خبرې کول دا ورب دی. که زه ER ور واچوم صحیح شو ER نو دا به څه جوړ شي؟ دا به جوړ شي speaker خبرې کوونکی. نو د خبرې کوونکی speaker دا ناون شو ځکه دا ورب دی. ورب ته مې ER ور واچول دا speaker ناون شو. صحیح شو. دا ناون شو. یا مثلا read لوستل. read ته زه کله چېرته ER ور واچوم دا څه جوړ شو reader. نو د reader ناون شو. صحیح شو reader. خو که چېرته مخکې نه تیار ای موجوده وي لکه دې کې بیا ای ما ورچوئ خاص آر کفایت کوي ځکه ای مخکې شته. بیا ضرور نه دی چې تاسې د ای ډبل کوئ. نو رایټ لیکل رایټر لیکونکی. read لوستل reader لوستونکی. speak speaker read reader write writer drive driver make maker. لکه تاسو opener open خلاصول opener خلاصونکی پیلونکی چې یو شی پیل کوي. close closer dance dancer
teach teacher teach څه معنا درس ورکول ای آر چې ور واچوي څه شی بشي teacher درس ورکوونکی teach تدریس کول teacher مدرس یعنی تدریس کوونکی یا استاد یا معلم teacher dance dancer kill killer دغسې نو تاسې کولی شئ مرګلو کله دغې قاعدې په اساس تاسو ناون تشکیل کړئ ښه هاشمي صاحب فکر کوم ګرانه چې اوس به انشاءالله زومینګ نه کوي اوس کیدای شي چې صحیح شوي وقت تخته زوم کیږي خو انشاءالله چې اوس به صحیح شوی وي نو تاسې مرګلو همداسې سپیک سپیکر ریډ ریډر رایټ رایټر ټیچ ټیچر میک میکر ډانس ډانسر نو تاسې دغه طریقې سره کولی شئ چې ناون تشکیل کړئ دا مهمه خبره وه چې دې باندې پوه شوي وئ دویمې طریقې ته ځمه مرګلو دریمې ته البته ایمه ښه تخته ښه اوس بلې طریقې ته ځمه مرګلو دریمه طریقه صحیح شو چې بیا به تاسې ناون څنګه پیژنئ ښه ښه خیر هغه بیا راواخلمه دریم مرګلو دا دی چې ورب ته ځینې وخت کې ورب یا وي یا او آر لکه مخکې ای آر خوړه ځینې وربونه او آرم خوري دا په ناون بدلیږي او آر لکه اکټر خو مخکې مثلا لکه اکټر ځینې اسمونه چې او آر اخر کې خوري تاسې کولی شئ چې هغې دپاره ووایئ چې دغه ناون دی او آر چې اخر کې خوړلی و تاسې وایئ چې noun actor director یا مثلا doctor یا مثلا د او آر چې معمولا اخر کې وي تاسې کولی شئ چې دا اسم دی د او آر اخر کې د ورب معمولا اخر کې راځي نو او آر نه تاسې پیژندای شئ چې دا ناون دی او بل ډیره مهمه خبره مرګلو چې دغه هم په ورب کې راځي ورب ته کله چې منټ ورکوي منټ د منټ دا د اسم علامه دی نو دا ناون تشکیلوي کله ورب ته چې منټ مثلا employment advertisement engagement نو کله چې تاسو یو ورب ته اخر کې منټ کلمه ورکړئ د سافکس یا وروستاړی منټ د اسم تشکیلوي نو اوسه پورې موږ څه شی زده کړه اخر کې چې انجي وي صحیح ده یعنی جرن په توګه وکارول شي او آر وي ای آر وي او بل منټ وي منټ دا ټوله اسمونه دي ای آر او آر او منټ اوس لکه موومنټ صحیح موو حرکت کول دا ورب دی موومنت یعنی حرکت دغه موومنت یا مثلا جج معنا جج خو هم اسم دی هم ورب دی خو موږ باید دلته ورب واخلو جج هم قاضي ته وایي چې د اسم په توګه وکارول شي قاضي او هم قضاوت کولو ته وایي قضاوت وبخښئ قضاوت کول صحیح شو قضاوت کول یا قاضي قضاوت کول فیصله کول نو جج دلته مو قضاوت کولو په معنا راخلو ځکه چې ورب مو ویلی دی نه نو ججمنت بیا فیصله یعنی قضاوت صحیح دی قضاوت ججمنت موومنت جج مرګلو سره دی چې قاضي ته وایي یعنی اسم دی او دې ته څنګه ورب هم دی مثلا don't judge him judge لکه judged لکه تاسې کولی شئ ریګولر ورب دی لکه هغه دی ورب په توګه یې وکاروی شئ یا مثلا agree موافقه کول agreement موافقه صحیح شو agreement یو دو طرفو ترمنځ چې یو څه موافقه وشي موږ وایو چې agreement موافقه نو دا ډېر مهمه خبره وه چې MENT په اخر کې راغلی وي دا به ناون تشکیلوي معمولا د ورب نه دا ناون تشکیلیږي دا ډیره مهمه خبره وه او بل مرګلو زه به ما تخته بل چې دی شن اخر کې چې شن راغلی وي چې معمولا دا ورب سره راځي خو زه وایم چې اخر کې موږ مهمه خبره دا دی چې سفکسز یا وروستاړی
کله چې ای آر اخر کې او آر راغلی وي آی ان جی خوړلی وي بغیر د ټو بي وربونونه منټ یې اخر کې خوړلی وي دا همداسې څلرم او پنځم دا منه چې شن یې اخر کې خوړلی وي دا به ناون وي شن چې اخر کې وي تاسو بس وایئ چې دا ناون دی ټي آی او ان د شن اواز ورکوي چې شن اخر کې و انفورم information protection مثلا protect محافظت کول صحیح ساتنه کول protection کله چې د شن شو نو پوه شه چې دا ناون دی صحیح دی مثلا inform معنی خبر ورکول یا خبرول information معلومات نو د شن اخر کې راغله د پوه شه چې دا ناون دی information د دلته یو واویل ځکه واخیستو چې بیا که واویل ورنه کې سلیبل نه تشکیلوي دلته یو سلیبل ته ضرور دی چې تشکیل شي protection information introduction conversation مثلا تاسو mention تاسو هر وخت چې کله شن په election excellent presentation elect election introduction تاسو مثلا کوای شئ مرګلو همداسې نور ښکلي اسمونه جوړ کړئ او بیخي ډیر دي نو تاسو کوای شئ action مثلا تاسو memorization ښه تاسو کوای شئ دغسې د مختلفو وربونو نه ACT action عمل یا کړنه نو تاسو د شن کلمه چې اخر کې وه تاسو پوه شئ چې دا ناون دی او بل مهم بیا هم درته وایم مرګلو ORERING لکه د ناون په توګه منټ شن او بل کله اکثره معمولا د adjective کې راځي کله چې adjective یا صفت وي اخر کې نس ور واچوي نس دم ناون بدلوي دغه نس کله چې NESS یا نس په اخر کې و پوه شه چې دا ناون دی لکه happiness معنی خوشحال happiness معنی خوشحالي صحیح شو happy خو داسې دی وای دی خو کله چې موږ د نس ورچوو معمولا د وای په آی بدلیږي دا ما درسته ویلي وو د وای په آی بدلیږي نس ور واچوه happy صفت دی I am happy happiness معنی خوشحالي دا اسم شو happiness خوشحالي برعکس لکه sad دا صفت دی خفا he is sad sadness خفگان sadness معنی خفگان خفا خوشحالی وبخیر خوشحالی خفا خفگان sadness یا مثلا cold سړه ته وایي coldness hotness dark چې ته وایي تیارې ته darkness تیاره brightness excellent کمال حسن صاحب مننه داسې کومک کوه په د لغاتو کې نو مطلب دا چې نس کلمه کله په اخر کې وي د دلالت د هغې په اسمیت یا په اسموال یا په نوم باندې کوي مثلا تاسې کوی شئ چې coldness happiness brightness shyness ښه ډېر ښه نو مطلب اوس بل هغه ته ځم مرګلو دا ټول ډېر مهم ټکي دي داسې نه چې تاسې بل وم حالت ته ځم وم ته بل شپ کلمه که چېرته وروستاړی شپ پکې وي نو تاسې ویلی شئ چې دا اسم دی دا څه دی شپ خو دا شپ هغه شپ نه دی چې کشتۍ ته وایي دا شپ به د وروستاړي په توګه کارول شوی چې خپل ذات کې هیڅ معنا نه لري مګر هغه د کلمې په ګرامري جوړښت کې کمک کوي نو شپ دلته کشتۍ ته نه وایي شپ دلته د وروستاړي په توګه اخر د کلمې کې کارول کیږي او هغې نه اسم ثابتېږي چې دا یعنی اسم دی نو موږ ویلی چې شپ ښه لکه اکثره دلته معمولا هم چې د دې نه مقبل یعنی راځي هغه هم ناون وي هغه هم ناون دی دام ناون تشکیلوي خو په یو متفاوتې معنا سره په یو بلې معنا سره که زه اوس ووایم لکه membership
صحیح دی member که تاسې مرګلو ویلې member دا معنی چې غړی څه معنی غړی ځکه چې membership غړیتوب څه معنی غړیتوب membership relation که خپله وایي موږ دلته ویل چې TION اخر کې د خپله noun دی خو noun ما دلته ویل چې خپله relationship دام noun شو relationship friend خپله noun دی friendship leader آفرین کمال حسن سه leader وګوره ER اخر کې دی ER چې اخر کې دی خو خپله noun دی نو noun ته ship ورچم leadership صحیح شو dictatorship ډېر ښه او ډېر ښه مرګلو نو لکه فرینډ مرګلی ته وایي فرینډ مرګلی he is my friend friendship I am proud of his friendship زه د هغې په مرګتیا مثال افتخار کوم یا ویاړم نو friendship تاسو ویلی شئ چې د فرینډ دپاره چې دا په خپل ذات کې ناون دی نو تاسې کولی شئ شپ په نامه ناون بل ناون ته بل حالت دی ناون ته البته چینج کوي نو مرګلو داسې به ډېر وي زه یعنی ما درته خاص یو طریقه وښوده چې تاسو ناون څنګه وپېژنئ ING اخر کې وي infinitive 2 plus base form وي دغه دی او OR وي ER وي meant وي شن وي shape وي نیس وي د اخر کې یعنی وروستاړي په توګه دا شیان چې کارول شوي وي دا ټول شی دی دا ناون دی تاسو اوس ځمه بل حالت ته مرګلو بل حالت ته ښه زه به د تخته پاکه کړمه ما نه تخته پاک ډېر لرې منډه کړې ښه زه د تختې سره ډېر احتیاط په دې کوم چې دا وښورېږي دا بیا زومینګ شروع کوي نو بیا زر نه جس کېږي نو په دې اساس لږه به په احتیاط پاکه کړو ښه مرګلو یو بل حالت ته راځم هغه چې دی هغه ژن په نامه تاسې طبعا SION اخر کې راځي معمولا د ورب په اخر کې راځي خو مهمه نه ده اخر کې موږ په وروستاړو باندې خبرې کوو مرګلو د SION دا چې اخر کې وي او بالکل کمال حسن صاحب بالکل دغسې دی ما ویل چې دواړه اسمونه دي خو په مختلف یو متفاوتې معنا سره مطلب دا چې فرینډ مرګلی فرینډشپ لکه مرګتیا تقریبا دغسې وبخئ چې دی ما ویل چې د تخته پاکه کړمه ما موبایل بیا لږ خفه شي او بیا دغسې نخرې شروع کړي په هر صورت ښه نو مرګلو اخر کې ما وی چې ژن کلمه کله راغلی وي یا د ژن وروستاړی کارول شوی وي نو هغه معمولا په اسم باندې دلالت کوي لکه چې هغه نه دا ثابتېږي چې دا اسم دی فکر کوم چې دغه کمره مې تر اوسه پورې خیره دی او فکر کوم اوس لږ صحیح شو که صحیح نه شو په هر صورت مرګلو لکه زه وایم چې په هر شي کې اخر کې چې SION په هره کلمه کې راغلی وي دغه لکه depression دا اصلا د دې کلمې د اخر وروستاړي نه ثابتېږي چې دا ناون دی یا مثلا confusion گنګسیت وانته چې وي confusion نو یا depression confusion یا همداسې موږ لکه ټیلیویژن یا ویژن خپله په خپل ذات کې ویژن د ویژن کلمه هم ناون دی مثلا divide که موږ وایو division decide decision نو کله چې divide معنا د ورب دی دا معنا چې تقسیمول divide کله چې موږ اسم ته بدلو یعنی تقسیم نو بیا وایو چې division یا decide خپله ورب دی decide دا معنا چې تصمیم نیول decided موږ decision یا television
آفرین ټیلیویژن. ویژن خپل ذات کې ویژن هم هغه دی ناون دی. نو تاسې کولی شئ داسې به ډېر کلمات ډیویژن ډیسیژن په نامه وجود ولري. هر څه ما هدف اساسي دا ده چې کله SION اخر کې کارول شوي وي دغه ډیسیژن یا ډیویژن نو تاسې ویلی شئ چې دغه SION دغه نه معلومولی شئ دغه وروستاړي نه چې دا اسم دی. اما اساسي هدف دا دی چې تاسې خاص د وروستاړي نه اسم وپېژنئ چې دا اسم دی. راځم بل حالت ته. ښه مرګلو کله چې اخر کې یعنی وروستاړي په توګه هوډ کلمه کارول شوي وي نو تاسو ویلی شئ چې دا ناون دی. کله چې هوډ HOOD یعنی هوډ کلمه کارول شوي وي. ښه لکه څنګه مثال که زه وایم چې نیبر دا معنی چې همسایه. صحیح شو؟ ما درته طریقه ښودلې وه چې د آی نه شاته GH راشي نه تلفظ کېږي. نو دلته هم د آی نه شاته GH راغلی نه تلفظ کېږي. نیبر همسایه. نیبرهود دا معنی چې همسایه‌توب. نیبر همسایه دی هغه هم ناون دی خو نیبرهود هم ناون دی خو په یو لکه د معنا په لحاظ یو تفاوت سره. البته نیبر همسایه او نیبرهود همسایه‌توب یا همسایه‌توب دپاره بیا موږ نیبرهود. یا مثلا فکر کومه چې چایلډ ماشوم ناون دی. چایلډهود لکه ماشومتوب. نو چایلډهود ممکن چې برادرهود. ډېر ښه برادرهود یعنی برادر هم ناون دی. برادر یعنی ورور. برادرهود دا معنی چې ورورولي یا ورورتوب تقریبا دغسې. نو برادر دغه تاسو کلمه که وکاروم برادر یعنی ورور. برادرهود ورورولي یا دغسې. نو په دې اساس دغه هوډ کلمه مهمه خبره دا دی مرګلو چې کله په اخر کې کارول شوي وي تاسو کولی شئ چې دا ناون ته چینج کړئ یعنی د دې نه د دې اسم والی ثابت کړئ. ښه او بل لسم مرګلو اخر کې DOM دا کلمه چې کله کارول شوي وي دا د اسم دپاره کارول کیږي در حالی که چې ما قبل معمولا اسم وي لکه هوډ کې چې ما قبل معمولا اسم وو لکه childhood neighborhood brotherhood همداسې کیدی شي چې په ډم یعنی دې کې ما قبل غوي دا اسم وي خو په هر صورت یا اسم نه وي خو مهمه خبره دا دی چې موږ دغه DOM چې اخر کې تاسې ولیدل تاسې کولی شئ چې ووایئ چې دا یعنی اسم دی. صحیح دی؟ مثلا فریډم دا معنی چې ازادي. فریډم دا معنی چې ازادي. اوس د DOM کلمه په اخر کې کارول شوې ده تاسې کولی شئ چې فریډم د دغه اصطلاح دپاره وکاروئ. او یا مثلا که موږ ووایو چې کینګ خو بدشاه ته وایي دم اسم دی خو که کینګډم دغسې کینګډم. نو کینګډم نو تاسې د کینګډم کلمې نه باید پوه شئ چې دا اسم دی ولې چې د DOM یا ډم وروستاړی په دې اسم په دې کلمه کې کارول شوی دی نو دا باید اسم ته بدل شي. نو په دې اساس مرګلو دا ډیره مهمه خبره وه چې تاسې پوه شئ چې آخر کې د DOM یا ډم کلمه کارول شوی وي نو دا به اسم وي دا به په اسم والي دلالت کوي لکه دلته نو دا دغسې دی. ښه یو دوه نورو مهمو ټکو خبرې کوم مرګلو خو هغه به زه تاسو ته خاص اشاره کوم. هغه ځکه چې موږ ویلی دی هغه څه شی کله چې یو اسم پلورل ته بدلیږي. پلورل کله چې یو اسم یو پلورل وي کله چې پلورل وي نو دا به ناون وي. صحیح دی؟ نو پلورل ما درته وویلی چې پلورل ځینې اسمونه ایس خوري ځینې اسمونه ES خوري ځینې په وای په آی بدلیږي ES خوري. نو مطلب دا چې کله د ES یا اس اخر کې خوړلی وي جمع شوي وي نو تاسې هغه معمولا جمع حالت کې دا چې جمع حالت کې دا شیانې خوړلی وي دا به ناون وي. دا به څه وي؟ دا به ناون وي. خو فکر مو وي
ورب که چیرته اس یا ای اس خوړلی وي هغه برعکس چې جمع شي جمع نه هغه کیدای شي مفرد ته لاړ شي. څنګه؟ دا ورب دی ډو، صحیح دی؟ ډو ورب دی، خو که چیرته تاسې ای اس ورکړئ تاسې وایئ چې استاد تا خو وایي چې کله ای اس د جمع دپاره خوړلی وي دا به ناون وي. دا دی په جمع کې ای اس مو ورکړو دا خو ناون نه دی، دا ورب دی. نو زه درته وایم چې دا جمع نه دی، دې په خاطر چې ته جمع ته بدل کې برعکس د مفرد ته بدل کو. اصلا جمع خو دا و، جمع خو ډو و، کله چې تا ای اس ورکو دا پلورل نشو بلکې پلورل د سینګولر ته بدل کا برعکس. نو دا نه دی، دا ناون نه دی. خو که چیرته داسې وي زه وایم چې واچ واچز، که چیرته د ای اس وخوړو دا که ای اس د جمع په خاطر وي نو دا بالکل دا پلورل، که پلورل شي نو دا ناون دی. او که سینګولر شي د لیدو په معنا شي واچز ټي وي نو دا بیا پلورل نه دی، دا بیا سینګولر دی ځکه شي مفرد دی. نو دا په خاطر دا مهمه خبره ده. یا واچز ستونه، یا مثلا بوکس کتابونه، صحیح شو؟ بوکس کتابونه، یا مثلا یا فلایز مچان دغسې. نو په دې اساس کله چې یو شی جامع ته بدلیږي مرګلو دا جامع دا اسم دی، ځکه چې موږ جامع ته ورب نه بدلو، موږ جامع ته بل څه په دغو شیانو چې جامع ته بدلیږي هغه څه شی وي؟ هغه اسم وي. بله مهمه خبره دا دی چې کله د کاونټیبل انکاونټیبل موضوع مطرح کیږي چې دا کاونټیبل دی که انکاونټیبل دی. کله چې د کاونټیبل یا انکاونټیبل موضوع مطرح کیږي دا به همیشه ناون وي، ځکه چې ورب کاونټیبل یا انکاونټیبل نشي کیدای. adjective یا adverb یا نور کوم parts of speech هغه countable uncountable هغه ته هیڅ معنا نه لري. نو کله چې موږ کلمات د countable uncountable کاروو دا به اتمن noun وي. مطلب دا چې که چېرته د water، صحیح شو، دا موږ وایو چې دا countable دی یا uncountable دی نو دا معنا دا به اتمن noun وي ځکه دغسې. که موږ وایو چې دا verb دی نو verb کې بیا دا noun نه دی. که waters، she waters، he waters هغه اوبه کوي، صحیح شو. نو په دې اساس دغه مخکې ما ویلو خاص اشاره مې کوله دا دغسې خبره. خو دا وروستاړي په توګه دلته په کاونټیبل انکاونټیبل کې څه نه و. ځمه نوره درس ته باقي ښه بل موضوع نورو ته نوره وروستاړي. ښه مرګلو وروستاړو کې مې درته دا شیان وویلې. وروستاړي به لږ نور هم ووایو چې تاسو ته ښه دغه ناون لږ واضح شي چې د ناون څه ته ویل کېږي. تاسو تر اوسه پورې په ډېرو وروستاړو نه پوه شوئ چې انشاءالله د دغو وروستاړو نه تاسو دا تفکیک کېږي چې هغه شي تفکیک کېږي چې مطلب دا چې کوم دی کوم نه دی. ښه بل مرګلو فکر کوم 14 یا 14 به وي والله اعلم، خو دغسې یو څه شی به وي. زه به ووایم چې 14 کېدای شي چې 14 وي. بل مرګلو اکثره آی ټي وای اخر کې راځي دم په ناون باندې دلالت کوي. کله چې آی ټي وای دغه وروستاړی په اخر کې راغلی و تاسې ویلی شي چې دا ناون دی، صحیح شو. مثلا لکه چیریټي، څه شی؟ لکه چیریټي، صحیح. مثلا اکټ، اکشن، اکټیویټي. مثلا که موږ وایو چې اکټیویټي، اکټیویټي دا اسم دا ځکه اسم دی چې دا په پلورل بدلیږي. اکټیویټیز وای په آی بدلیږي ای اس ور اضافه کیږي. نو کله چې وای په آی لکه داسې بدلیږي نو تاسې کولی شئ چې دا اسم دی. نو موږ ویلی شو چې اکشن لکه اکټ اکټیویټي، مثلا چیریټي اکټیویټي. نو کله چې آی ټي وای په اخر کې راغلی وي دا معمولا دا د اسم د علایمو نه یو علامه دی. نو کله چې وروستاړی آی ټي وای په اخر کې راغلی وي تاسې کولی شئ چې دا ووایئ چې دا اسم دی. ښه بل 14 بل مهمه خبره دا د مرګلو چې کله آی اس ټي په اخر کې راغلی وي یعنی وروستاړی په توګه آی اس ټي نو دا به ناون وي. آی اس ټي په ډېرو اسمونو کې کارول کیږي. اکثره په د متخصصینو د یو علم کې چې وي یا یو مضمون کې وي یو مسلک کې وي یغو دپاره د آی اس ټي ډېر کارول کیږي. مثلا آرټ هنر کې څوک مخکې وي موږ چې آرټیسټ،
artist racist artist. نو مثلا څوک چې سایکولوژي کې هغه ولري یا بیولوژي کې مثلا ولري بیولوژیست، سایکولوژي کې سایکولوژیست مثلا، یا کومه لوبه کې. نو موږ ټولو دپاره د لوبو د دغو ماهرینو دپاره د آی اس ټي کلمه کارولی شو. موږ مثلا که څوک سایکولوژي کې مهارت ولري، ما درته وی چې کله د پی نه مخکې ایس نه مخکې پی راغلی نه تلفظ کېږي، سایکولوژیست بیولوژیست. نو تاسو سایکولوژیست بیولوژیست مثلا سپیشلیست، تاسو نور داسې جیولوژیست مثلا په جیولوژي برخه کې اکثره آی اس ټي کلمه اخر کې چې د آی اس ټي است د وروستاړي په تیږه کارول شوی وي، نو دا د اسم د علایې منه یوه علامه ده، دې نه د اسم ثابتېږي مرګلو. دا مهمه خبره وه. او بل آی اس ام ازم، آی اس ام یعنی ازم، دغه چې کله اخر کې کارول شوی وي دینم اسم ثابتېږي چې دا اسم دی، ولو که هغه مثلا لکه پلورالېزم، خو دا پلورالېزم دلته په یو بله معنا راځي، هیرویزم مثلا اتل هیرو، اتل he is a hero. نو هیرو اتل دپاره یا قهرمان دپاره موږ هیرو کلمه کاروو. کله چې دې ته آی اس ام ور واچوم، اتلولي هیرویزم، اسلامیزم مثلا، سوشیالیزم سوشیالیزم. نو تاسې کولی شئ چې د سوشیالیزم کلمه وکاروئ. نو مطلب مهمه خبره دا ده چې کله اخر کې آی اس ام کلمه د وروستاړي په توګه وکارول شي، نو دام طبعا په اسم باندې دلالت کوي. بل مرګلو انس کلمه چې اخر کې وکه ای ان سی ای وي یا ای ان سی ای وي، کومه یوه چې وکارول شي، که دا ای وي یا ای وي، دا کله په ځینو حالتونو کې ای په ای بدلیږي. نو دغسې انس کلمه اخر کې چې راشي دا په اسم باندې دلالت کوي. صحیح شو؟ مثلا اسیست، اسیست معنا ورب دی، دا معنا کمک کول. اسیستنس، اسیستنس معنا مدد یا همکاري یا کمک. صحیح شو؟ اسیست دا معنا چې کمک کول. صحیح شو؟ نو دلته چې زه دغه اسیستنس. یا مثلا different adjective، different difference، difference معنا فرق، توپیر، اختلاف. نو difference نو زه کولی شم چې دغه ای ان سی هغلته راغلی دی. نو difference دا معنا دا د اسم په توګه. what's the difference between مثلا ist and ism؟ مثال خبره. what's the difference between verb and adverb؟ what's the difference between proper adjective and proper noun؟ مثال دغسې. نو difference دا معنا د اسم په توګه کارول کیږي. د دې په خاطر مرګلو چې وخت کم دی، زه تاسو ته کم لغات کوم، زه خاص تاسو ته فرمول درکوم. دغسې تاسو ډېر دغسې سنټنس مثلا، تاسو ډېر نوره دغسې اګنورنس یا مثلا انوینس، تاسو ډېر داسې وربونه پیدا کوئ، اسمونه وبخښئ پیدا کوئ شئ چې همدغسې حالتونه ولري. نو تاسو په هغې کې تلاش وکئ. او خو زه به خاص درته یو فرمول یو شکل ښیم. صحیح؟ او بل مهمه مرګلو د آی وبخښئ د آی سی اس داسې چې کله اخر کې کارول شوی وي، دا غم د اسم په یو شي په اسم والي باندې دلالت کوي. چې مثلا که تاسې فکر وي فیزیکس، صحیح شو؟ فیزیکس د آی سی اس یا پالیټکس، politics, physics, yeah, politics. I am not interested in politics. Economics, politics. لکه مهمه خبره دا ده چې ICS دا د وروستاړي په توګه کارول شوي وي، نو تاسې معمولا دې ته د اسم نسبت کوی شئ. او زه به د تخته بیا ډېره په احتیاط پاکه کړم. مرګلو دا شیان مهم دي چې تاسې پوه شئ چې دغه ناون څه ته ویل کېږي. خو دا نه پوهېږم چې څومره به تاسو دلچسپه وي، څومره به نه وي.
دا شیان چې تاسو وپېژنئ دا خو ډېره مهمه موضوع ده چې تاسو وپېژنئ چې ناون څه ته ویل کېږي خو نه پوهېږم چې دا موضوعات به تاسو څومره جالبه وي او څومره به نه وي خو ډېر مرګلو دا ډېر اړین دي یوه خبره چې زه باید وکړم په جرات هغه دا چې دا ډېر اړین موضوعات دي ANT یا ENT دا چې اخر کې راغلی وي دا هم په اسم باندې دلالت کوي اسم ANT یا ENT انت دغسې هغه چې اخر کې وروستاړی په توګه کارول شوی وي دا په اسم باندې دلالت کوي مثلا assist assistance assistant هغه شخص ته ویل کېږي چې څوک در سره اسیست یا کمک کوي صحیح شو assistant لکه هغه خادم هغه اسیست چا سره څوک چې تا سره مرسته کوي یا کمک کوي هغه اسیسټنس دی هغه خپله کمک کولو ته یې اسیسټنس مدد یا مرسته اسیسټنټ یعنی هغه مددګار یا کمک کوونکی ښه یا کامپیټنټ ښه د ENT سره که زه ووایم کامپیټنټ ښه مرګلو او بله دا چې وخت کم دی زه به اخر کې لږ دغسې څو کلمات نوره لږ داسې په تیزۍ سره درته وښیم هغه دا چې مثلا که چېرته TY اخر کې راغلی وي دا هم دلالت په اسم کوي مثلا بیوټي صحیح بیوټي ښکلا ته وایي بیوټیفول هغه اډجکټیو دی بیوټي ښکلا بیوټي نو بیوټي اصلا ښکلا ته وایي نو دې لپاره کارول کېږي په اسم باندې دلالت کوي او بله مهمه موضوع دا دی مرګو چې چر شر جر دغه ټول هغه دغه په اخر کې وي دا به طبعا په اسم باندې دلالت کوي دا ډېره مهمه موضوع دی اخر کې اکثره چر که چر وي که جر وي که شر وي دغسې کلمات چې دا وي دا ټوله په اسم باندې دلالت کوي چر شر او جر او شر چر دا ټوله چې په اخر کې وي دا په اسم باندې دلالت کوي چې د TURE SURE او DURE نو دلته د TU نه شاته یو چر اواز کوي توري به نه وایي چر او د DURE د D نه چې شاته یو راشي دا د جیم اواز کوي جر او اس نه شاته یو راشي بیا د شین اواز کوي شر نو چر جر شر نو دغسې اوازونه اخر کې چې راشي دا په اسم باندې دلالت کوي صحیح شو داسې ډېر دي مثلا که زه وایم چې کلچر culture sculpture مثلا داسې به ډېر وي sculpture مجسمې ته وایي صحیح شو یا مثلا procedure چې procedure یا مثلا اس وی pressure نو مطلب مهمه خبره دا ده چې کله اخر کې د چر جر او شر دغسې وروستاړي کارول شوي نو تاسې باید په دې باندې پوه شئ چې دا هغه دی دا اسم دی ښه اصلا departure لکه depart روانېدنو ته وایي departure روانېدنه نو دغسې دغه موارد چې وي دا هم کارول کېږي د اسم باندې دلالت کوي زه تخته پاکوم اخري یو څو کلمې به درته ښیم یو څو وروستاړې نوره انشاءالله نور به په همدې ځای بس کوو ځکه چې مرګلي تنګ شوه زه پوه شوم چې تنګ شوه ځکه دا خو ډېره خستکونه موضوع او ضرور ومه نو په دې اساس باندې ښه زه به اخر کې یو د اخر نه مخکې البته د اس دغه کلمه ووایم موږ مرګلو موږ په جنډرز کې وویل چې masculine gender او feminine gender په د جنډر باندې موږ خبرې وکړه چې masculine gender او feminine gender څه ته ویل کېږي ځینې masculine gender چې feminine gender ته بدلوي یا میل فیمیل ته بدلوي اخر کې معمولا د ځینو اسمونو اس چې واچوي هغه فیمیل ته بدلیږي صحیح شو مثلا نو دغه د اسم علامه علامه ځکه جنډر معمولا په اسم کې وي هغه په اسم نه باید جنډر معلوم شي ښه مثلا اکټر صحیح دی که اکټر او آر د مذکر دپاره یا ماسکولین جنډر د کله چې دا فیمینین ته بدلوو دا په اکټریس صحیح شو اکټریس نو ای ډبل اس د دې په خاطر وخوړو یا که ویټر وي ویټر ای آر یا ویټریس نو داسې ای اس چې اخر کې وخوري یا دغسې ډېر دی یا ډاکټر ډاکټرس نو په دې اساس باندې
دغه کله چې ای اس اکثره فیمینین جنډرز په اخر کې ای ډبل اس خوري چې د ای ډبل اس نه معلومیږي چې دا اسم دی. اخر کې یو کلمه یو بل وروستاړی درته ښیم انشاءالله په همدې ځای به فیصله کوو. هغه دا چې لوجي په نامه دې سره به تاسې ښه بلادې. هغه چې دی لوجي د علم په معنا راځي. صحیح دی؟ علم یا زده کړه یا پوهه. نو په دې اساس باندې موږ که هر علم په اخر کې لکه وایي چې بیالوجي نو دغه دا معنی چې دا ناون دی. صحیح شو؟ هغه که سایکالوجي دی که بیالوجي دی که جیالوجي دی که هر رقم ته علم وي اخر کې چې کله لوجي دغسې LOG وایي ځکه د علم په معنا راځي یا د پوهې په معنا راځي. نو سایکالوجي بیالوجي او دغسې موارد یا نور مثلا داسې ورته علمونو دپاره کوم اصطلاح که جیالوجي وي هر هغه کارول کیږي نو طبعا دا به اسم وي. نو مرګرو وقت ویډیو اوږده شوه بخښنه غواړم ډېره زیاته ځکه چې تاسو مې وځورولی او درس فکر کومه چې خسته کون غوندې و. بخښنه غواړم ما فکر نه کو چې دومره به خسته کون وي خو په هر صورت ضرور و ډېر اړین درس و. خسته کوني په دا وه چې وقت ډېر و یعنی حجم د درس زیات و. دا چې ته په دې باندې یو څوک ابتدا کې وي او ته چې آی ان جي او دا ای آر واخلي او آر واخلي نیس واخلي شیپ واخلي مثلا هود شي دلته مینټ شي او دلته ایسک شي او ایزم شي او دا شیان ایس نو دا شیان طبعا لکه خسته کون تمامیږي ځکه دا درس سخت دی. په هر صورت شن او ژن. نو په دې اساس مرګلو نننی درس په همدې ځای پای ته رسیږي. د ننني درس سره اسم هم ختمیږي. نو اسم بالکل په تمامه معنا تدریس شو. نو انشاءالله العزیز فکر نه کومه چې آینده کې تاسو ته په اسم کې تاسو څوک بند کی. بس اسم کې تاسو انشاءالله تر اخره پورې مکمل چلیدای شئ. kinds of noun تاسو cases of noun او genders of noun endings of noun یا suffixes of noun دا ټوله تاسو په پوره معنا زده کړه. هیڅ ستونزه به انشاءالله نه وي تر بعدي درس پورې. افغان خوري وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. زه په اخري د درس کې واقع پوهېږم چې تاسو نه وخته راغلی. زه بس اخري مرګري تنګ شوي دي ټوله تښتېدلي دي خاص زه پاتې یم او تاسې اوس راغلی. نو په دې اساس تر بعدي درس پورې مو په لوی او متعال خدای سپارم. ښه وختونه ښې چارې.